أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بزمو شو خبر شروع په بار د مکارم الاخلاق کې هغه به دي طریقې چې رسول الله فرمایي دین د اسلام درې سو شپېته خوونه لري شکل الله تعالی اراده د خیرو کې نو بدی کې د څه خوونه ګورد الله برخه وکي چې سبا ګراله د جنت لذي د عمل په نیت باندې موږ تاسو هغه شروع کړی و چډیر د تشیشي وی نن یو بل عجب خو پیدا کیږي هغه د الله په مخلوقاتو کې سوچ په تور مثال یو انسان د وغره خپل به بسر یو ځکیږي مقصد دغه به دغه خبره ده چې لذت ته والما مزه او خون نور بده کې سوچ نه کیږي د احساس کنه معنی نه یو څوک دنیا لراځي چې هغه انسان دی دغه شان زم راغلی والد او والده سره یو شوی دي عجيبه وبدي سپکی چې باغې کې زموږ رسترګو تنظیم او د ژبې تنظیم او د ککرې تنظیم او د اډو کې تنظیم او مختلف حالات راتلل د اسمانونو کې سوچ غرونو کې سوچ په ورځ قسم مخلوق د شو عمل دی او د شو حرکت ته چې انسان کله د دې په طرف باندې د خپل دماغ ور روان کی د قران او سنت په سره درجه چې انسان الله جنت ته وشي زموږ اوسه د دنیا په هر خبره کې سوچي د مال د غټولو باره کې او د کور د آبادولو باره کې خو لیکن د الله په مخلوقاتو کې سوچ چې انسان لبه یو ښه نتیجه په لاس باندې ورکي دا به انسان لنیشته دغه ډېر کم انسانان به د سوچ واقعي چې د ښه نتیجه د سړي په لاس باندې ورکړي شي ورسره برش ان شاء الله هم د درس کې یو سات چې کله سړی په وجه کې کینه او د مخلوق کې سوچو کې د بد کلونو عبادت او بندګۍ تهجد نه بهتري حدیث کې راځي د الله نبی بکر دشتره وته امام بخاری ادب المفرد کې روایت د عائشہ ذکر کړي عائشہ به فرمایي سب د پاره دي چې د مخلوق کې سوچو دغه نه د الله عظمت ثابت دي تأمل دا څه ویل شي اهل علم فرمایي تدقیق النظر في الكائنات بغرض الاتعاظ والتذكر د الله په مخلوقاتو کې سوچ په دینیت باندې چې انسان د دین یو نصیحت قبول کړي الله څومره اوچت چد د اسمان څومره مضبوط غرونه څومره براخه دریبونه او څه عجیب مخلوقات مرغان وګوره او د قشن لاندې زناور نور وګوره او انسانانو وګوره په دې انسانانو کې جدا استعدادونه والا یو مرزامن جدا استعداد باندې دی غوي جون بنا کېدل ابن قیم سے فرمایي دا ارش به سوچ ځان لري قران کې سوچ دی ویل شي چې انسان د قران کریم د آیت د معنا کې سوچ وکړي د دې وجنه داغه مسلک هم دادی د عبد الله ابن عباس او د علي ابن ابي طالب او حسن بصري او ابن قیم سے چې کله انسان بغیر تدبر او سوچ نه قران لولي دله به اجري کبني داغه مسلک دا چې اجر نشته تاسو ګورئ دروشه کې د قرآن د اول نو شروع کې صرف غول حرف باندې شړې پوي شو په اخر باندې پوي شو نو په دې منځ کې پیږي نه بده چې تلاوت موږ الله ګور موږ له اجر نه راکړي او نه د محمد رسول الله طریقه ده ورس ان شاء الله دغه طریقه ذکر کوو چې په کومه طریقه غو تلاوت کړي دي دغه سره د خپل سوچ او د قران په تدبر دی باندې بند کې مقصود د انزال او پیژنې چې در سره پر راغلي دي د زمونږ څه مطالبه غوړي اش الفاظو کنه چې بل خبره ده چې کله سړی په دې طریقه باندې د قران تلاوت وکړي نو دلته اجر ورکړي شو دا پر قران پر معنا باندې پویم شي دې سره د الله په مخلوقاتو کې سړی سوچ وکړي په تور مثال قران چې کله انسان وګوري ان فی خلق السماوات والارض الله دې زمکه واسمنونه او د شپه او د ورځ او د ډکه کېشته قسم زند سر د مضبوطه ورېزي دغه اساس کې د باران راوتل پاغه باندې شینکیره ټکوله دا کارونه ټول څوک کوي د زمنګ الله د دې اوس نتیجه په کار ده ارامدت شویل نظرانه قرباني
رکوع سجده مال لګول دا ټول د دقه زور اور الله په نامه باندې باید وشي. تاسو ګورئ نن ورځ باندې ډېر انسانانو د حسین په نامه پیدای حسین او فلان ډیر ځانونه وجلی چا به زخمین کړي چا مالونه لګولې لیکن څنګه الله به بدقه عمل نو جهنم لبوسي. ځکه دوی مقصد غلط کړی دی. قران کریم کې رب العالمین فرمایي تاسو سوچو کې به دې خبره کې چې داسمه کوم شینکیر او ټوکی قسم بوټي سبزینه د خوراک اسباب او کله قران موږ له دا خبره ذکر کوي چې تاسو نه مخکې دا قومونه ما برباد کړي هغه کې لږ زره سوچو کې قوم د هود علی السلام وګوري مضبوطی تنه لکه د کجوري ونه تاسو ونه چې د بیخ د کجوري نه روزه به څومره دنګي. د شعیب علیه السلام د قوم وګوري تجاران، د نوح علیه السلام د قوم، د صالح علیه السلام د قوم وګوري چې هغه انجینران و، فرعونین دی وګوري او چې شیشن و لیکن هیڅ پیدا ورنه کړه. وجه دا و چې الله په مخلوقاتو کې سوچونه کې او صحیح طریقې تیراوي نسته دی والله تعالی. کله څنګه الله فرمایي چې تاسو په خپل پیدایش کې سوچ وکړئ او فی انفسکم افلا تبصرون. الله یسب د ځان کې ته دومره سوچ نه کوي خوراک او اسکاک په یو لار باندې وتل بجدا د اختیار د جداول او د تقسیم په بدن د انسان کې چا کړی دی دا الله. دې مرغان له وګورئ قسمه مرغان مزیدار د ځانو د سب بندې له وګورئ. د الله په نور مخلوقاتو کې سوچ کې به عجایبات کې دی غرونو کې دی ونه کې. عبد الله بن عباس فرمایي چې محمد رسول الله سره اصل کې د خپل ترور سره شپه پاتې شو میمونې سره. نبی صلی الله علیه وسلم د خپل اهل سره یو سات خبرې وکړې به ودش عجیب بچی ده. ابن عباس په دې مناسبت باندې چې د ترور کرا اوس وې دې لپاره لکه د ترور ژوند راغله ماما کرا او مام غواړي او ټول ورځ الله ولعب او غپ او شپ او خنداګانې. ابن عباس برغله د ترور خواله چې د نبی صلی الله علیه وسلم بیبی ده لیکن د رسول الله د ژوند ساري دغه د عمل او دغه عبادت ساري دومره خیر بچي. و چې کله درې مې سره شپې شو نبی صلی الله علیه وسلم کینس د اسمان په طرف باندې سوچ کو ان فی خلق السماوات والارض لآیات اول واختلاف الليل والنهار لآیات لاولی الالباب. د اسمکو اسمانو پیدائش کې د شپې او ورځې په انقلاب کې عجیب نه خېری خو هغه انسانانو چې هغه عقل مند دي چې کله انسان به عقل هغه ته هیڅ عبرت نه علي پکار ده. چې موږ د شپې بدري مې سګره وشو شو د آیتونه یاد کو یاد نه د قران نه ولولو د اسمان په طرف باندې نظر وکړو. دا د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري ده. ثم قام فتوضا ودریدو او دسیو کې مسواک استعمال کی. اول رکعت منځ وکي چې اتر رکعت نوافل او د درې رکعت وتر. بلال رضی الله به اذان وکي 2 رکعت منځ وکي دغه نور سه به اوته منځ وکي د ساره. تاسو ګوره په دې حدیث کې دا خبره معلومه شو چې محمد رسول الله د اسمکو اسمانو په پیدایش کې سوچ کوي کني کوي. عجیب سوچ. مونږ هیڅ چرته د اسمان له پورته کتل نه دي د ستورو له کتل نه دي د شپې د ورځې په تیرېدو کې مدا کتل نه دي. صرف دا خبره مکړه چې پلار ملار دی او پلار به میراثي ورور ملار او ورور به میراثي لانی باندې مې قرض شرع نه کینو دومره ور باندې سود کم په دې مېشمانه بسمانه مبيعه ورشي کې په دومره وخت کې براونه رشي. د نبی صلی الله علیه وسلم په عمل کې موږ له دغه درس پروت دی. کته سو وګورئ چې د جنت والا شی او د محمد رسول الله بس روان شي د الله په مخلوقاتو کې سوچ دل وخت ورکوله. حذیفه رضی الله عنه فرمای یو ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ته اصل کې دې حدیث وګوره به خپل قاری باندې سوچ موکا امام باندې صلیت مع النبي صلی الله علیه وسلم ذات لیلا سوره بقره شروع کړه. بما ویل چې رکوع وکړي د صلی آیتونه کې هم ستیر شو. به ما ویل کې دې چې د په یو رکعت کې سوره بقره خلاصه کی رکوع ور باندې وکړي دغه نور سوره نساء شروع کړه او هغه ټول اول سوره عمران شروع کړي او ډیر مزیدار قرأت کو. اذا مر بآیه فيها تسبيح سبح واذا مر بسؤال سأل. وی چې کله به د شو آیات تر شي باندې کې به تسبیح تذکرہ راغلی و سبحان الله به ویلو چې د سوال تذکرہ راغلی و د الله نه به سوال کو چې تعوذ تذکرہ به نه پای کې به تعوذ په الله باندې پنهینی ولا په دې طریقه باندې د محمد رسول الله قرأت قرآن کې سوچ کړي ګوره. عائشہ رضی الله عنها فرمایي وې د نبی صلی الله علیه وسلم ابتدا د وحی چې کوم وخت کې وحی ورته راتله رښتینی خوبونه دغه نور سبب د ملګرو سره تنګیدو ځان لسه بتلو تر دې پورې چې غار حیران ورغه جبريل ورته راغی به غونیو درې کړ دې په دغه کې زور کې او د سورې علق هغه 15 آیتونه ورته نازل شو.
د نبی صلی الله علیه وسلم د اطراف باندې نشي دهشت راغیره پیراله بشر دی د بشر حالت پیراتل نن د مشکات په درس کې منګوي ویلي نبی صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو تقریبا نه هیڅ طرز خفاو د اصله پروته و چې دا په مبارکه ماته وا پونده یو کرت و د خیبر غزال راغ خپل بیبي سره سره و د اصله پروته بل کرت و دعوت په نت باندې مکیله لاړو او ال د دشمنانو وسط په پره کې په اسمانه سور شو اصله پروته دلته راخوا ماته شوې ده ځکه دا حالت پیراتل انسان باندې یره راځي اې دې به دا مقصد نه چې د نبوت سره د منافات د خدیجه کور لراغه او دا خبره کوله چې زملونی پټ مې کې ویغو پټ کې تر دې چې یره ونه رااله تیر شو رسول الله د خپل ژوند تشریح کوي یا خدیجه د شي صورت حال هغه ورته ویلي چې کله د شنه د زیره حاصل کا په والله قسم په الله چې الله به ته نه شرمای ځکه ته چې رحمانه کوي او ته رښتیا خبرې کوي بیکار انسان لکار پیدا کوي څوک چې پریوتی غره او چته ملمنونه ملمستیا ور کوي مصیبتونو په وخت کې د خلکو خاله ورځي ودا لاړو د ترزه له خبره وکړه وېدل به اق څوک راځي کوم چې موسی عليه السلام خاله راغلي دي او به ویری د قوم دی وباشنو دوی د قوم وباش به او دا څه خبره چې ارچا شروع کړي د قوم استلې دي په کچرته ستاره زمانہ مار اعلان وکړه یدي زمانه سره اعلان وکړم زه بستا به کوم تاسو ګره به دې حدیث کې سوچ وکړئ وی نبی صلی الله علیه وسلم حبب الیه الخلاء دا به یوازې ژوند دله خوند ورکو په اول وخت کې د الله په مخلوقاتو کې به سوچ کو مقصد په دې خلاوالي کې بل هیڅ خبره نه و د الله دې بندګۍ له وخت ورکړو لقمان حکیم بارے کې درځي ودا بدا یوازې کې نسل بدل ډیر خوند ورکو زموږ سوسو د عادت جوړ شوی چې موږ وایو شو قیدیګو ملګری در اور شيږي او چې وایي شم خپکیګم یو ورځ د خپل غلام ور باندې تیر ورته ویل چې یا لقمان انك تديم الجلوس وحدك تی واځه نشي ژوند خوښ کړي دا وایي وجه صدا فلو جلس مع الناس كان انا سلكا وې کچرته تر مخلوق سره ناس کول نو ستا ډیر مینه محبت وي او دې کې وسامینه جته دلې لقمان ویلې ودا وګد کې نسل افهم للفکر ودا د انسان د سوچ د الله په مخلوقاتو کې ډیر تربيت ورکړي وطول الفکر دلیل علی طریق الجنه او چې کوم انسان یوازې کینه وخت الله په مخلوقاتو کې سوچ کې وېد چې انسان رب العالمین د جنت په طرف باندې روان کی مخکې موږ دا ویلو او وېس کرنه چا دروازه ټک ټک ورته وی څوک وی فلان وی ولی وېزړه میزان لخیش وخت مې د شیخ ملاقات لراشم وی تعجب مو خو واځي قیدی ګنا د خلکو سره قیدی ګو دلته وګوري لقمان حکیم دا خبره ذکر کړی دا طول الفکر دلیل علی طریق الجنه چې بده باندې مسله جنت لور رشيږي د جنت د داخله دو یو سبب په 300 کې دغه یوازې کې نسل د الله په مخلوقاتو کې سوچ مخلوق لم به وخت ورکول ملګرو لم د عبد الله بن عمر دا خبره نقل ده بشکره به دغه آیت ور باندې د سوره حدید د 14 تیر شو اينه د نږدې شوی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله د شو وخت په مؤمنانو نه درغله چې دا غوي د زونه د الله د یری له د عاجز شنو اغه یا ربي یا ربي بلا یا ربي بلا یا ربي بالکل راغله سوچو عبد الله بن عباس فرمای رکعتان مقتصدان دو رکعاته چې کله ډېر په سوچ سره سړی وکی په تفکر خیر من قیام لیلۃ بلا قلب و چې ټول شپه رب العالمین له سړی ولاړ خو لیکن د سوچ سره نه کې سب رکعتونه پوره کوي هغه کې 2 رکعاتو کو ډېر په سوچ سره وکا د قران په الفاظو کې سوچ وکاو دا کوم خبره چې رب العالمین تشریح کړي د هغه باره کې سوچ وکوي دا تعالی د ټول شپه قیام لیل ډېر بهتر دی یره 2 رکعات مجمع وکي نه لګو خو د عبد الله بن عتبہ نقل له وېما د ام دردانه پوښتنه وکړه چې د ابو دردا څه عملو تاسو دې سوچ کوئ د څه بندګي وا و التفکر والاعتبار د الله په دې بندګانو کې د الله په دې مخلوقاتو کې سوچ کول ودا دغه بندګي وا د دې پیدا دار چې انسان په دې باندې جنت ته ورځي ځکه خو د درس او شپته خوونه کې یو خو اداره چې انسان کله د الله په مخلوقاتو کې سوچ وکي او دغه نتیجه تی روزي چې حقدار د بندګي یوازې رب العالمین دی بل هیڅ څوک دغه سره نشه دا سره بډاره جنت لذي در جنت لار ده ابو شریح په نامه یو ملګری دی وې دا ورځ ناستو په خپل سر باندې صدر راچول او ژړلې چا دې پوښو کې چشنا ولې ژړې
وتأملت في ذهاب عمري وقلة عملي واقتراب اجلي وی سوچ مو کې بده کې چې زما د عمر تیر شو عمل مې ډیر کم دی او نټه مې را نږدې ده مال شړا پدې راشي اچم بده شړا ونه کړ صراف اشنا غم بده باندې شړا وکړي چې څومره پیسې مې وبېرلې او څنګه بغټل کیږي رخپور شم پم دې کړي او بل دکاندارم پم دې کړي او بل زمیدارم پم دې کړي او بل تاجرم پم دې کړي ګاډي راغلو ګاډي رانه غلا لیکن ابو شریح چې وغه شاړي شړا پدې باندې راځي چې عمر مې تیر شو عمل مې بګي هیڅ ونه کې او مرګ مې رانیږدو شو سبب ما باندې مرګ فیصله کیږي بس عامر بن عبد القیس بارک راځي وېما د ډیرو ملګرو د محمد رسول الله اوریدلې ده دا ډیر ملګری هغه به د شی ویلې چې ان نور الايمان التفکر د انسان د ایمان نور ورنه دار چې هغه د الله په مخلوقاتو کې سوچ کې موږ چرته سوچ کړي چرته خپل اطراف له وتی چې په دې ځای کې زموږ دا کور دی او کتل مکړي څه عجیب غونډې دا څومره غرونه دی په دې کې قسمه قسم بوټي او کله لاندې میګانو لسړې سوچو کې دا مختلف میګان مختلف مرغۍ صرف دې غمنګړي چې لکه سبزی نه راوتله دا میوه راوتله لیکن د دې میوه کې سوچ منګړي دا کړې دي بوټي بارا کې او داغي دا میوه بارا کې او داغي رزایخي بارا کې به دغه نتیجه چې وز الله له بندګي په کار ده دا موږ نه دا کړې حسن بصري عمر بن عبد العزيز دا یو خبره وکړه ان التفکر يدعو الى الخير والعمل چې کله یو سړی د الله په مخلوقاتو کې سوچ کې ودا د خیر او د عمل په طرف باندې سړی ترغیب یو شکل سوچ پکې نه کې دا ګوره په بل طرف باندې بیروالي او به دې شی ویلې تفکر ساعه خير من قيام ليله یو صد الله په مخلوقاتو کې سوچ ودا د ټول شپې قیام الليل ډېر بهتر دی چې انسان وکړي دله باید موږ وخت ورکو عمر بن عبد العزيز بن دا ویلې التامل في نعم الله عز وجل من افضل العباده د الله په مخلوقاتو کې او د الله په بندگانو کې او د الله په نعمتونو کې چې انسان سوچ وکړي ودا په ټولو بندګیو کې بهترینه بندګی ده قران او سنت شکل انسان مطالعه کوي ګوري په دغه طرف باندې سړی رواني فوزر ابن عیاض واجب خبره کوله وی قران ډېر پر راغلو چې داخله به سوچ وکړي لیکن یې خلکو ته قرأت شروع کړي دومره پاره می ویلې او دومره پاره وایا دومره وخت کې مې قران ختم کړي ابو سليمان الداراني فرمایي وېزه شکل د کور نه اوزم نه فما يقع بصري على شيء الا رايت لله فيه نعمه ولي فيه عبره چې د کور نه اوزم چې په کوم شي باندې زما نظر پرې وږي دا د رب العالمین د خونه په ما باندې نعمت ته او زما لپاره په دې کې ډېر لوی عبرت ته هغه دا چې وست الله بندگی په کار ده هغه د ارچا سره سره مخامخ بشر بن حارث فرمای وی قسم په الله کې د مخلوقاتو د الله په عظمت کې سوچ کړي وي دوی به چیرته د الله نه فرمانی نه وکړي دا موږ نه فرمانی زه کوم چې موږ الله الله کاری نه اش په خپل باندې تقلیدي وي الله 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 دومره لوی دومره زور ور دغه مخله به مخالفت نه کیږي د مغیث اسود باندې دا خبره نقل دی هغه به دا خبره کوله چې اے انسانانو د قبرستان لورځي اخرت را یاد کړئ د خپل ژوند دا درس ورکړي چې ورځ به الله مخله په دې ډګر باندې ودرېګم د پاره د حساب کتاب او د قزور اور الله بس ما سره خبره کوي چې ما فعلت او کیف فعلت به پته نه لګي چې دا ډوړې به جوړيږي یو د جنت او بل د جهنم پته نه لګي زو په کوم ډله کې وما د خپل ژوند له د بدنون له د ور تربيت ورکړي چې ګور اور روان دي د الله مخله ودرېږي وې دوم رسید به وشړل چې کله به عقلم کار پرې خو دې تاسو صرف د انسان په یو منه کې سوچو کې دیکھ رب العالمین د قدرتونو او دغه نه کونه چې انسان به سوچ کې هغه ډیر انتهایی زیات دي یو دا چې موږ پیدا کړو د اساس کې نه منای نه قران کې رب العالمین دا بار بار ذکر کړی دا مهین سپکی وبدي اذن انسان پیدا کې او ماشوم د بیر الوی کې موضوعانه کې مسپنګری شو به مړ امام غزالی واجب ترتیب دي ذکر کړی د صرف دې کې سوچ کوا نو به انسان د خپل ځانان نه واجه د لذت نه پوره کوي خوښ پرستی چې دغه سره هم بستری ده بس بلکې سوچ پدې کې کوا چې زما د دې بیبي د منی جمع کېدل لکه څنګه چې د والد او د والده منی جمع شوی د زی په نتیجه کې راغلی مال دغه نه یو بچی په نتیجه کې راځي او هغه بچی باندې به سوچ کوا څنګه سوچ غلط نه دي دغه سوچ کول وکړ دي دینو تفیر سره باید وګوري چې دا څه کې د منی دي ګنده کيو تاسو د منی د څه پرې دی دا به بدبویم شي او ایسته تخریب بشي او ختم بشي لیکن دغه څه کې د منی رب العالمین رئیسل ده د پلار د شان او د مور د شینین او الته به جمع کړي دا او پاغي کې به مینه محبت پیدا کړي پردې زنانه ده لیدلی به دیم نه لیکن کله ساسر بنکا کې راغله ستامینه پاغه باندې الله ورواچو دغه من الله په تابع اندر واچو د قمینه په دې کې چا پیدا کړي ده او به ته وګوره
چې حالت د جما کې د انسان د بدن نه د منی رب العالمین په کوم طریقه باندې را جمع کوي او الته د نه به رسي به د اېدی بچي حفاظت دنه بده بچدان کې په واجب کیفیت باندې د منی تک سپینې سمو دور باندې تیر شي به تک سرش دغه نور سبه ټینګ وینش به کر پندش به رب العالمین دغه جد منی چې د تقسیم کې بده اډو کو باندې او د قشن دغه نه فلم جوړی کې او رګونم تی جوړ کې غوکم تی جوړ کې او دی غوکه باندې او دی رګونه باندې به قسمه قسم انقلاب راولي دی ویني سر لبه دا ورشيږي وګون لبه کې برخه وشي دي سترګو لبه کې برخه وشي دي پوج لبه کې برخه وشي دي خلی لبه کې برخه وشي بلکې دي ټول منفذ شي د انسان د بدن نه کم سوري دي به وګورې دي چې د منی رب العالمین موږ شاوسه د لاس پیدا کی سپکه منی و پرتا وا چا ورته قتل نه لیکن اغه ایست د وګد لاس رب العالمین موږ پیدا کی په پیدا کړه به د لاس کې سوچو کې دا غچاس کې د منی نه عجیب پنځه کوتي جوړ کړي پایغه کې به د نوک مسله وګوره دنه به دا زړه وګوره د معده کې به سوچ کوا د جګر کې به سوچ کوا د رحم کې به سوچ کوا د مثانه کې به سوچ کوا د کلمو کې به سوچ کوا چې پاجي باجي به کیفیت باندې د پیدا شوی ډاکټرانو دا معلومات دي دغه نور څه به دا سترګه وګوره چې دا و طبقونه رب العالمین برابر کړی دا او اړ تفقیر پر جدا جدا هي خصوصیت الله رب العزت ور کړی دی چې بده کې چرته یو اخو د خوشي ایسا غزت به فریدي راشه وسړو کولا کلک اډو کې پیدا کړی رب العالمین دا غساس کې د معنی نه اق منی چې هغه بيدله د شړو کې پیدا کړی دي چې پاګه باندې قوي قوي بارونه راوچ لیکن دا ماتيږي نه نو دا انقلاب بده کې چاره وسو به دې کې جدا جدا اشکال لري مختلف څه واړه څه غټ څه وګد څه ګول څه ډډ دي څه پلن دي څه نری دي هر کله چې انسان محتاج د حرکت لا د دې ټول بدن به په دې کې د انسان د خپل قاتل دل او خوشی کېدل دغه انسان دا سوچو کی دا بندونه قطول او خوشی کول دې بندونه به د یو بل سره تعلق او کنیکشن او دې په دې مابه کې د سپینې اوبه اچول اې دین اورسه به دې سر لسړې دا سوچو کی چې لکه دې څه کې د منې نه دا سر رب العالمین زما پیدا کی تقریبا پایږي 55 وډو کې 55 د انسان باندې بدن سر کی مختلف شکلونه والا مختلف صورتونه والا بعض د بعض سره رب العالمین څنګه برابر کړی دي د غیر اخر کې به د سر دا شکل راغی دا دغه څه کې د منې نه چې تقریبا شپږ په یو جانب کې او څوارلس د انسان د دې ګری شوخه دي ځینې کې پورته د رب العالمین برابر کړی دي دغه کومه مسله ته وګوره چې باقي کې بعض د څه غاکونه دي پلم پلم دیغه د میدوالي د پاره او بازي تیری تیری دیغه د کټوالي د پاره په دې کې انیاب ځان لدی وادرا ځان لدی او سنایا ځان لدی عجیب کیفیت باندې دا برابر کړی دي چې کولاواله د چا جګواله د چا نریواله د چا ډبلواله څوک لک څو په یو طریقه څو بل طریقه باندې چا کې زیاتواله راغلي چا کې نقصان راغلي دي د دین ورسره به د املا سره متوجي شي چې حق اساس کې د منی لیکن د څټ نیولې ترملا تیر پوری تقریبا څلور درش کړی په عجیب کیفیت باندې درې اجاو باندې رب العالمین به دا تقسیم کړی دي دغه نور څه به پورته خپل سینې لوګره چې ساس کړه منی لیکن دغه زمره پخته الله جوړ کړی لاسونه جوړ کړ سټیز ما جوړ کی ورونه زما جوړ کړ پونډیز ما جوړ کړ د ما د ګوتو هغه کې د پخو دا ګوتې جوړ کړی مقصد چې قران کریم کې رب العالمین موږ دا خبره ذکر کوي چې تاسو بر خپل بدن کې سوچ وکړئ دا مطلب نه چې اصل قران الله ربانه آبادی مقصد زمنګ دا دی مقصد رب العالمین په کې دا دی چې انسان په دې باندې سوچ وکړي په اخر کې نتیجه وباسي هغه دا نتیجه ده چې اے انسانانو چې د دې څاڅ کې د منی نسمنګ د بدن ترکیب رب العالمین کړی دی سمو خیل دی چې د قزور اور به ورس بل ورس منګ ځان لبه برابر نه کی ضرور او د الله بندگی پکار ده بیا عجیب کیفیت چې بده کې عضلات پیدا کړی دی بدن کې تقریبا چې انسان هغه سوچو کې باغی کې یو سل 58 عضلات جدا جدا کوم ځکه په کوم اندازه باندې د سترګو په اندازه کې الته کما د غوګونو په اندازه کې الته کما دی غوګون له بده قشن د تروي اوبر اوړي دي د سترګو له بده قشن چوخ کروانی کې دغه ترشوالي دغه پیدي اهل علم فرمایي وی اوس لارښ نطفه او سوچو کې دغه په ولني حال کې به بده دویم حال کې به بده دریمه کدا ټول انسانانو پیرن چرته راځي مشه بلکې دا مخلوقات اي دې چاس کې د مننه بچر شي بچي پیدا کی هیڅ چرته به پیدا نه کی هغه منی چې ورکوا رب العالمین په واجبہ طریقه باندې پیدا کړه دا اول نه اخره پوری
نتیجه به کې دار وتله چې اے انسانانو تاسو به رب العالمین بندگی کوئ چې کله مو د الله بندگی وکړه دغه نتیجه به دار وځي چې انسان به ایسه به جنت په طرف باندې دا روان شي په عجیب کیفیت باندې شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي اسمانونو کې سوچ دا به ځان لا د اسمه کې سوچ دا به ځان لا د شپه کې سوچ دا به ځان لا سپګمې کې سوچ به ځان لا یو شاعر عجیب شعر ویل دی وی اذا كنت في نعمه چې کله رب العالمین تعالی نعمت درکې د غیله لحاظ وکا وې ځکه چې ګناه کوي دا ګناه بسنه د نعمت ختم کی د لوري کوي د رب العالمین بندگی وکړه ځکه رب العالمین چې سریع النقم هغه ګور ډیر سره انتقام والا دی د ظلم نزان ساته ځکه نتیجه ډیره خراب را یو ورځ انسانانو په دې منځ کې چې کینستي وي د خپل صد رب العالمین په طرف باندې روان کړي مخلوقاتو کې سوچ وکړ نتیجه به دی چې الله به تا جنت ته داخل کی اې دې سوچ ډیره پیدا دی یو پیدا پکې دا ده چې انسان به د خیر او د شر هغه علامات او پیژني انسان بر تقوا په طرف باندې دواس په طرف باندې به روان شي د انسان د عمر بس سیاسي ابس به تیر نشي وجه دار شي د څاڅ کې د منی نظمره قیمتي بدن رب العالمین پیدا کړي خبخ یو مقصد باندې لړی شي هغه الله بندگی را دلیل به خبره باندې چې طالب الله په دین کې بصیرت درکې او د دې ټولو سره بنیادی سبب پکې دا دی چې د انسان کله به مخلوقاتو کې سوچ کې او به بندگی رب العالمین پورې خاص کې د انسان به د جنت په طرف باندې الله رب العزت روان کی نو درې سوچ په تو خو نه کې یو خو موږ تاسو نه بیان کې هغه د الله په مخلوقاتو کې سوچ او دغه به صحیح نتیجه استله چې د یو الله بندگی دی وشو دغه به دغه نتیجه ور باندې مرتب کېدل چې جنت لا سړی ور باندې رسیږي رب العالمین دې موږ تاسو دغه عبادت توفیق را نصیب کړي او الله رب العزت موږ تاسو د قرآن او سنت